علیکم ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته انا راوي حاجم او تاسو ته نن چې دی په یو داسې مهمې موضوع باندې بحث کوو چې زیاتره کسان چې دی د MS Word پروګرام په استعمال کې ورسره مخامخ کیږي نو په هغه موضوع باندې چې دی کار کوو هغه دا چې څنګه کولی شو چې په د MS فایل یا د MS Word فایل په د فایل کې سیکشن څنګه بیلې کو یعنی سیکشن څنګه ورکو او همدارنګه دا سیکشن بیرته ریموو کولی څنګه شو او د سیکشنو ګټه څه شی دی لکه د مثال په ډول چې دی څنګه کولی شو چې په یو فایل کې مختلف قسمه باډرې ورکو همدارنګه مختلف قسمه تصویرونه ورکو یا یو ورقه د په ولاړو بله د چې دی یعنی مطلب یو ورقه د پورټریټ راشي او بله د لنډسکیپ راشي دا ټول موضوعګانې به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو زده کوئ خو د هر څه نه مخکې که چېرته مو زمونږ یوټیوب نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ او د لایک بټن هم ورسره کېږاږئ او همدارنګه که کوم پوښتنه لرئ نو کولی شئ کمنټ کې راته دا به ستاسو یو سپورټ وي زموږ چینل ته راځو چې دی په ویډیو باندې شروع کوو ویډیو داسې چې لومړی راځم سیکشن بیلومه که چیرته دلته راشي دلته ګورئ موږ سره سیکشن ښکارېږي دې ځای کې په دې برخه کې سیکشن معلومیږي که چیرته تاسو سره دا سیکشن نه معلومیدلو نو دلته به کلیک وکئ او دې ځای کې به چې دی چک ورته واچوئ دلته سیکشن دی راځم چې دی په دې سیکشن دلته چې دی موږ سره تقریبا چې دی یو څو ورقې دي تقریبا 11 ورقې دي زه دغه 11 ورقې چې دي زه دې کې سیکشن بیلوم اصلا نو ورق دې کې به سیکشن څنګه بیلو د سیکشن د په چې کله هم سیکشن بیلوئ نو تاسو ته به دلته اندازه پته لګېږي چې څو دانې دي زه راځم لومړی چې دی داسې را روان یم په دې دوهمه ورقه کې دلته م یو سیکشن بیل کړلو سیکشن چې تاسو بیلوئ را به شي لیاوټ ته به لاړ شئ په لیاوټ کې به بریک ته لاړ شئ او په بریک کې به چې دی داسې راکېوځئ کنټن هاوس به واخلئ د کنټن هاوس ترمنځ چې دی او د نیکسټ پیج ترمنځ فرق هم دغه دی چې کنټن هاوس په یوه ورقه کې دا سیکشن جدا کوي ولې دی جدا کوي سیکشن خو ولې بلې ورقې ته یې بوځي نو راځو چې دی موږ دلته سیکشن بیلو دلته موږ سیکشن واغسته تاسو څو ګورئ دلته موږ سره 2 سیکشنې شولي نو د سیکشن د جدا کول د اخیستلو لپاره به داسې کوئ اوس ما سیکشن واغسته د سیکشن ګټه څه ده دا پاس چې دی هغه جدا ورکه مطلب هغه یو فنکشن دغه چې دی اوس سیکشن شلو لاندې بل سیکشن شلو راځم فار ایگزامپل زه راځم د دې چې دی د لنډسکیپ ته اړومه چې کله مې لنډسکیپ ته واړه لاندې یو سیکشن دی پاس دی بل سیکشن دی تاسو وګورئ پاس ورکه یو هغه په پورټریټ او لاندې لنډسکیپ دی داسې خو دغه ورکه چې دی دا هم لنډسکیپ پرېږدمه پاسپورټ د دې نه پس دی دغه درېیمه ورکه چې دی دا درېیمه ورکه باید چې دی دا لنډسکیپ باید چاپ شي نو اصلا د دې لپاره چې دا لنډسکیپ چاپ کو نو د دې لپاره به دلته ودرېږئ تاسې او ولاړ به شي دلته به یو سیکشن بیل کړئ را به شي کنټن هاوس به واخلئ کنټن هاوس به واخلئ هغې نه پس چې کله مو واخیسته راشي بېرته یې پورټریټ کوئ تاسو وګورئ منځ کې ورکه چې دی دا اصلا چې دی یعنې د سیکشن د بیلولو لپاره دلته وګورئ 2 ورقې موږ په منځ کې چې دی دا مو لنډسکیپ واغستلې او لاندې مو چې دی دلته پورټریټ او سر کې نو تاسو دا رقم دا سیکشن یې تاسو وګورئ موږ چې دی سیکشنې بیلې کړلې او سیکشنې چې دی یعنې مختلف قسم سیکشنې موږ واخیستلې اصل نو اوس راځم چې دی دغه سیکشنې چې موږ اخیستې دي دا سیکشنې به کوم یا یې داسې کوئ او یا مطلب د مثال په ډول زه راځم او دلته دغه منځنۍ خانې چې دي دغه 2 لنډسکیپ چې دي دې ته د مثال په ډول زه دغه باډر ورکوم کله چې تاسو باډر ورکوئ نو تاسو به لیدلی وي چې باډر ټول اخلي د مثال په ډول زه راځم د آرټس باډر دلته استعمالوم فار ایگزامپل داسې راکېوتلم او دغه باډر مې دلته ورکړ خو چې کله تاسو دا کلیک وکړئ نو دا به ټول واخلي بس کوی چې یوازې دې سیکشن نو راشي د سیکشن واخله او د دې نه پس دا اوکې که ته وګورې یوازې چې دی بره وانخیستلو ولې دغې 2 ورق واخیستلو ځکه دا یو سیکشن دی کله چې ته سیکشن جدا کړې کوی چې دی پاس ته زه جدا دغه ورکومه پیج باډر ورکومه نو دلته راشي او بس دې ځای کې سمپل چې دی تاسو یو کلیک وکړئ او د باډر ورته انتخاب کړئ دا چې دی ټول واخیستلو دې سره به چې دی تاسو ګورئ چې کله عموما دلته چک نه وي اچولی تاسو دې ځای کې ګورئ هول ډاکومنټ اخیستل شوی دی نو که دلته ته وایې چې یوازې هماغې ته ورکړئ نو را به شي دلته به یوازې د سیکشن واخلئ دې نه پس به دا اوکې کړي دلته وګورئ نو چې دی دې ورکې چې دی
جدا بارډر واغسته د دې نه وروسته چې دی دا جدا اخیستی دی او دا سیکشن چې دی دا دریم سیکشن چې دی دې ته موږ بارډر نه دی ورکړی نو کولی شي دې ته هم بارډر ورکړي. ښه دا چې دی د سیکشن ګټې وې اصلاً که چېرته تاسو پیج نمبر هم ورکوئ چې دی دې ته یو رقم پیج نمبر ورکوئ دې نور ته بل رقم پیج نمبر ورکوئ مطلب هغې پاس ته چې دی یو اے بي سی ورکوئ یا یو البتې ورکوئ همدارنګه دې لاندې ته چې دی یو دوه درې ورکوئ نو دا به بیا په همدې سیکشن په مرسته باندې کولی شي. ما سیکشن یې اخیستی دي زه اوس غواړم سیکشن چې دی ډیلیټ کړم بیرته. تاسو ګورئ ما درې دانې سیکشن یې اخیستي دي نو دغه سیکشن چې دي دا به اوس څنګه ډیلیټوو مطلب اشتباه شوی دی یا څنګه پر اګزامپل را بشم دغسې په دې ځای کې به یو بل سیکشن هم بیل کړم دلته چې ما سره چې دی سیکشن یې زیاتې شي نو تاسو ګورئ ما سره څلور سیکشن یې شولې څلور سیکشن مې واخیستلې اوس به دا د ډیلیټ دپاره به داسې کار وکوي. راځم داسې د مثال په ډول دلته ودرېدلم په دې اول خانه کې ودرېدم د دې لپاره چې تاسو سیکشن جدا کړئ څو تخنیکونه موجود دي. لومړی راځم چې دی تاسو به راشئ دلته چې دی د اصلا دغه د ویو ټیب ته به لاړ شئ دغه د ریویو د ویو ټیب ته به لاړ شئ او دلته به چې دی دا د ډرپ په نامه باندې چې دی یو آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ. داسې کلم چې په ډرپ باندې کلیک واخیسته دلته وګورئ لیکلي دي دلته چې دی سیکشن بریک دی نیکسټ پیج داسې نو تاسو چې غواړئ دا اوس ډیلیټ کړئ نو دا به چې دی دلته ودرېږي په همدې باندې کرزر کلیک وکړئ دلته یې ودروئ چې کله مو ودرو د دې نه پس ډیلیټ پریس کړئ. دا سیکشن چې دی اصلا موږ سره ډیلیټ شلو کم سیکشن چې تاسو اغسې ګورل تم سیکشن شته دی نو کم سیکشن چې تاسو سره دی هغه ما یو دانه ډیلیټ کړلو نو په دې رقم دا نور هم ډیلیټولی شي. راځم دا نور سیکشن په بل طریقې درته ښیم چې دا به څنګه نور په بل تخنیک سره څنګه ډیلیټولی شي. را به شي دلته هوم ته به لاړ شئ په هوم کې به چې دی په دغه د پاراګراف په علامه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پاراګراف علامه باندې کلیک وکړئ تاسو له به چې دی موږ اول سیکشن ډیلیټ کړی داسې به پیدا ته به وګرځېږي او دلته به چې دی تاسو سیکشن پیدا کوئ. زه راځم چې دی دلته ډېر دقت لکه د مثال په ډول د دې ټکس په منځ کې چې دی اصلا څه چې دی هایډ شوي دي نو د دې لپاره چې دی دا اوس سرچ غواړي په دې چې دلته به بیا پیدا کړئ کم سیکشن چې دلته مو پیدا کړلې مستقیم نه هماغه په ترتیب سره کېږي بس په یو کلیک سره ډیلیټولی شي. نو راځم زه دغلته یو بل سیکشن چې دی یا همدغه سیکشن پسې ګرځېږم او نو داسې ګرځېږو سیکشن به تاسو ته چې دی په ښکاره شکل لکه ګورئ دا ته سیکشن بریک راغلی دی تاسو غواړئ دا ډیلیټ کړئ دلته به ودرېږئ او دې ځای کې بیک سپیس وښئ او که ډیلیټ وښئ نو دا هم په دې ترتیب باندې چې دی تاسو ډیلیټولی شئ. نو ون بای ون چې دی بیرته راشي او په همدغه د مارک یعنې مطلب د پاراګراف په مارک باندې کلیک وکړئ هغه به بیرته چې دی ختم شي په دې رقم باندې هم تاسو ختمولی شئ. یو تر ټولو که چېرته وایي چې په یو کلیک سره زه ټول ختم کړم ټول سیکشن یې زما سره ډیلیټ شي په یو کلیک سره تاسو ډیلیټوئ نو د دې لپاره به چې دی تاسو چې دی دا داسې وکړئ چې ریپلیس ته به لاړ شئ په ریفلیس کې به د دې نه پس را به شي مور ته لاړ شئ او په مور کې دلته سپیشل لیکل شوی دی سپیشل به واخلئ ګورئ داسې دې سپیشل باندې کلیک وکړئ هغې نه وروسته راشي دلته به تاسو چې دی سیکشن بریک پیدا کوئ دا انتخاب کوئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو دلته خپله بی لیکل کېږي دلته راشي او دلته یو سپیس ورکئ او هغې نه پس راشي دا ریفلیس آل باندې کلیک وکړئ داسې چې کله هم کلیک وکړو ګورئ چې دی آل دن چې دی وی میډ 3 ریپلیسمنټس درې دانې سیکشن وي او هغه یې ټول راته څه کړلې ختمې کړلې. تاسو اوس وګورئ دا کلوز کړئ د دې نه اوس وګورئ موږ سره چې دی سیکشن یې ټولې په مکمل ډول چې دی په یو کلیک سره ډیلیټ شولې. نو تاسو ته ما په دې ویډیو کې درې دانې طریقې چې دی څنګه کولی شو موږ په درې طریقو باندې چې دی بریک سیکشن ختم کړو. که چېرته بریک سیکشن تاسو ورکړي نو په دې ترتیب سره تاسو بریک سیکشن یې ختمولی شئ او همدارنګه بریک سیکشن چې څنګه ورکوي نو طریقې مې هم درته وښودلې. نو د کتلو نه مو مننه سپورټ مو هیر نشي.